سړی څه شو هېڅ پته ونه لګېده په دې ځنګل کې خیب شو رانه ښه وای او دا ځنګل خو هم داسې خطرناک غونډه کوي د خدای ظالمانو او نن هم درېیمه ورځ ده چې اوسه پورې یو سوتلی سر هم ګیر نه کړ او لالچ ته وګوره که نه چې راپسې دا ترور هم راخطا او ده ته وګوره خبر مړي ته دې هم راخطا دي زه خو داسې یېږم که نه دا ځنګل ډېر خوشي دي کښېنه مړه یا سړیه تا خو به لابې کولې چې په زمانۍ کې ما زمري رانیولې یو سوتلی سر یې دې راونیولي نو رانیومې که نه خو به سبا په ګاډي ناست و که نه ښه که نه ښه دا څه وایې که نه چفا تا ما ته په لار څه هغه دی کې ما دا خبره کوله که نه چې زه خدای پاک په هغه خیر یې راولې سوتلی سرې خو دا راته وویل نه چې هغه انسپکټر راپسې راولي دا به په بېلو غلو واړوي ګیر یو نو چا به چې لا په سپین سر تاړې ته ولاړه شم داسې کار دی که نه په دې خوښې دا باندې ورته پرېږدو که نه څنګه ورته پرېږدي پیسې دي ښه وي که نه دی تاسو دی بس مو دی ورته ناستي څه وي نه موږ نه ځو ځه د خدای ظالمانو یارېږئ مو وایي دا د یوه خندا خبره کوم دا واورئ یاره دا دې کار وکړه نه چې دا بله واده رټلې وم او چې څنګه واده لاړم بس یو دوه دروازې وې په یو باندې لیکلي وو یاران او خپلوان بس زه د یارانو په هغه واده نه شوم چې څنګه مخکې لاړم سلام کلام مې وکړه که نه بس بیا خوا دوه دروازې وې دروازې وې په یو دروازې لیکلي وو نارینه او په بلې لیکلي وو زنانه نو بیا بس زه د نارینه په هغه واده نه شوم یاره چې څنګه مخکې لاړم که نه بیا دروازې بیا دروازې راځي او که نه یاره بس په یوې لیکلي وو ټوخپې والا او په بله دروازې لیکلي وو بغیر ټوخپې والا نو بیا بس زه مړه لاړم بس ما دغه ټوخپه نه وه بس دا بغیر ټوخپې والا باندې ور دننه شوم دننه خو دې خوراک کړي نو چې دننه څنګه لاړم که نه نو واپس کوڅې ته ووتم د دې لطیفې نه خو دا کار کې به وکړو یو قور کړی نو ما دا خو به یې کړې وه عجوزه سړی ولېټه کم نه یې خدای ظالمانو داسې ویل سمه ده خدای ظالمانو دې اوازونو ته هم خطرناک اوازونه دي ظالمه د پیسو په لالچ کې وګوره یو خبره ته کومه زندګۍ نه به ورې لاس ووینځو ښه یا سړیه دا دې چېرته راوستم وایي دا څه بلا ده ویم دا هغه بلا شیشه که ده ښه لکه دا خو شکون دی هله خو هغه غشي پې نشته دی ته راځه راځه لکه بله دې خاپېرکانو ته وګوره وایي ظالمه څومره غټ غټ دي دا هغه موږ نه وخوري که نه زړه دې رانه که بوډخې دلته څه کوې دا خدای ظالمانو تاسو کوم خواته دي وې مونږ پسې خو هغه شکون راپسې شوي هغه بلا شیشه که هغه په ایمان دې خوا دی هغه دی خالي ځي نه دی خالي نه دی نظر دې کار نه کوي انسپکټر هغه را روان دی هغه سوتلی سري په موټر سایکل روان دی ونې چاته شي ونې چاته شي جی کسان هم دې ځنګل کې پټ دي او تا ته چې کم بانډ والا یادوه مړ شوي دي هم دې ځنګل کې ګورو همدلته دي داسې او جا همدلته کې دوکې وکړه دوکې را سره جي کړې ته بېغمه اوسه ځه شابه ګاډي ته ځه راځه ته راځه دا چپې سترګې دې نیولې دي ونې ته مه ګوره هغه دي کوروان یې ونې ته ګوري ایا څه وایي ورته وای خبره یې ورته وکړه انسپکټر ته ووایي هغه بانډ والا مړ دی دا په بر سره ډېر رات دی په قلاره دې ټولې چارج کړې ده یو خاښ دې نیولې دې خوښې د خدای ظالمانو انسپکټر خبر شو چې سړی مړ دی او هغه مړی هلته ما اونې سره لاندې ایښی په بوجۍ کې مې اچولی دی همداسې کار وکړو که نه په شریکه باندې خښ به کړو که انسپکټر ولیده که نه ګورې باندې تلې واله یا نو خوښه مې که نه
وې ما خام جو خو دې زیات یېږم جی جولې ته وګوره پیسو شمېرلو کې خو پنځه پیره ورته ګوته لمدې او یېرېږم خیر خو پیسې دي که نه نو خیر یې دی که نه سړی اوس به څه کوم ما خو دا اړه ده چې ډوک ډوک کوي شبه که ته کور ته د بوډا ښې وای هځې هځې ها یېږم شپاجي یا سړیا وایي چې په تېر عمر دوران راشي نو څه او پس د مرګه چې جانان راشي نو څه چې مړه چې بیا به په پیسو څه کوو دا خو موږ ځنګل ته راغلي او توره شپه ده نو خو ستا د لاسه راغلی یم که خو تا به ویل راځه راځه دا ومې باندې راختې دي نو زه یم په غضب اخته کړې یم او ځان دې مخته کړې دا سال دې په ورزیګاره د اوازونو سره کور کې خو ټک کار نه کې او اوس قبر کې لګی خو پیسې دې لیدلې دي نو به د لالچ دنیا نو خامخا څه به کوم کوم نو او چې هغه مړي اوس راوړي ښه او هغه دې راله ځه هله راوړئ 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 څومره دروند دي دا مړې که نه چې غر کې کړي اوس قلاره پکې زما رور دی ګوره په قلاره ستا ورور دی اوس دې رور شو د خدای ظالمانو دا سپلې خو هم چې اوښکې وې که نه لږ هر ځای ولې کړي پاله راکړه پاله لږ هغه دې روان دي په غلار وګوره لږ راکړه د رور د اخري خدمت مو وکړه راشه دې کړه ته ثواب دې وکړي یې روره شاله مه کار کوه یې روره زه خو خیر پیسې دې څه کړې پیسې څه ایا ته کړي دې وایي سړیا یې روره زه چې دا یې سړیا څپلۍ خو دې لږ ستا به په کار وي دا زما په کار راځي ښه ستا نه هله چپه ستړي شومه یا لکه تاسو کوي یې جي دا امداد به پات شوی و نو هغه هم خو بې څوکه دی که نه نو مونږ چې مونږ به په کار راشي ما وی کو دا ګورګښ دی دا غونډل لا څه پاتې کې ګورمه دې خواشه الله او نو خوشا ولی خان دی خو پته چې دا مخې څنګه په دې روز دوه کې خوړلې دي د 1 کروڑ په باندې راخته و ما تم ټلیفون کړو الله پای نو پمړونو باندې بس بس اتی بڑی یا ما پرېږده سړی م وجلې دي کروڑ روپۍ م سکړي دا مونږ نه واجرې ښه دا خوشحالۍ نه مړ شوي باندې راته ویلو دا تاسو داسې چې دی نو د خدای خدمتګار راغلی چې پردو مړو له قبرونه کنې پټوې یې دې خاورو کې ما سره به څه کوې 1000 روپۍ بدل کو ځان له به ښکلې وي ګوله که یو شرنګ به ورکړي څنګه دی کې ما له به پوره حصه راکوې ځینې پیمان چې پولیس پسې ځم او راپورته باندې کوم چې دوی 4-5 او دې بوډۍ ته وګوره خوله کې غاښ نشته او مړي کوي پیمان چې پولیس پسې ځم دی رور دی بس هر څه چې یا خدای دا به پوسټ مارټم کېږي په کلي کې یو سړی نه دی پرېښی یو سړی بس لږه قالي کمه یاله بس خدای پاک. زموږ سره کیسه کې شامل شو چې یو ځای ښه ښکلا ده دا انسپکټر راځي انا بستانه بم څنګه کولو او څه دی په قدار البار ورته یم کار دا غټه شو چې هغه مړی خښ کو د غضب نه بېغمه شو اوس پهله باندې پاره غټو چپ دا راته ووایه سړیا ګیر شو ای بوډۍ چپ دا راته ووایه چې هغه مړی مې څه کړو د څه مړی ته څوک یې زه لاټرۍ وری انسپکټر یم ښه نو بیا نو بیا دا چې هغه مړی مې څه کړو د څه مړی او کم مړی موږ خو مړی نه پېژنو هغه مړی نه چا چې یو قربان ډوته شاه ولی خان یادوم سم کړه یې چې موږ ته خو پته نه لګي کېدای شي دوی ته پته وي وایي بوډۍ یو بچی موږ د ژوندونه نه خبر ته د مړو ته پوښتنه کې چپ چپ دا ټول دروغجنه دي وره نقلی بوډا څه شو یم جی په خدای هم باور کېږي په ما مه کوئ بالکل یې نه کوو والله خو دې خبر یم او جی تمام کنه انسپکټر دا شبه زه راته وایم زه به ته اوس ویم ښه شبه او ایا ایا داسې دي دا څنګه چپا اوس پم پته ولګي ښه کیره کا ته نه راته دې پته نو واته ما چکیرا دا نه دا ټول کار چې دا خبره نه یو غاښ چې خوري کړي دا ټول ماری راځي اور دې دالبي چیرې دا لاله بابا خبره نه خبره باندې نه کوي نو پته لري یو دا کو ما خبر ورکنه دا لرګي شنجری دا موم غونته دا ډېر دا خو ټول د ما پلان او پلان
دې ځنګل ته راوستل او تاسو سره دا ګیم کول جنګل مې منګل اوس پم پټه لګي زما ملګری نه وي ولې ملګری دې ټیم کې نشته دا لالچ خبرې دي خبرې به ډېرې نه کېږي اوس ته نه کړه ډوباټم انا وی پوری اورې ته چغردونه دا ټول روانو ښه دا خو بچې ټول زما ګیم اوس په ګیم کوو ښه تاسو ته زما پته نه لګي هېڅ وي راته وشه لږه وایي چې یو هم نه لګي او ډایرکټ یې ډډو باته چپا غداري دې وکړه ښه دا کوپړه ډېره واره ده دې او تا باندې غوږولې داسې ویږي یک بوکسترګي ته دومره وران وختي چپ کا بوجخه مینه دا غاښ ته نه ډېر ونی کومر کوله کوکسر یا من بدل لا شو ښه سبا روپیا مې غواړم زبر ده سبا وکړه ونه غواړې دلته نو بادم ورته لکه هغه بل لوړه ډېره ده انا په بالته فوټبال وکړو ها منم ښه ودګه وای مو یو پلان مې من بدل لا شو ښه ورا خپلې ته یو عالم پلان دې تاسو څومره اورې چپګیا ورزر پولیس ولا قسمه او ګورنوي مسله به ځان ته جوړه کې دا ټول ملک خیر است ما پریدا دوسری تاسو سره د داسې ګیم چې هغه لا جون کې چا سره نه کړي صحیح ده د نارمل ګیم دی زه به میوزیک شروع کوم او تاسو به ګول لاین کې ودرېږئ دا بال به یو بل ته پاس کوئ چې چا سره بال راغی حقه کس نه به د ډډو باسم تاسو دي ته ورکا دا به شروع کېږي ته به ډله ورکې دا به ډله ورکوي اوس هم خوښه خپله ده قسمت پکې د هغې سړي خوا دی چې چا سره بال پاتې شي میوزیک سټارټ کا وای ولې ته جوړه وځه ولا وړه یاره جی دا خو ما د پیره ویشتو ما خو ته په دې ګیم کې نه وې اخیستې دا خو د هغوی ګیم و د خدای ظالمه چپا اوس به دې ولي ښه ځکه چې کوم یا بال زه په خپله واخیسته واري چیټینګ باندې کې ښه خاموش دا زما د ګیم اصول دي چې کوم ګیم ما سټارټ کړی دي زه د هغې نه انکار نه کوم गेम वापस शुरू के वाले का गोल से पके बाल काटने के हाँ म्यूजिक को लगा म्यूजिक बंद के چپیدا کله د بابا وره کله د بیبي اوس به ګورو خو زما ګیم ټول نه مختلف دی ښه مګه والا کټنو نه کې اوه نه جادو بچو وای تاسو نه هغه Ya